سلامونه قدرمندو لیدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د پکتیا نه د خوست پر لور سفر او اوس د سټ کنډو سیمې ته رارسېدلی یم او په لاره کې یو او د خوست د ښکلي ښکلي ځایونو د ښه ښه منظرو ویډیوګانې به در سره شریکې کړم. ما سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست لیدونکو. د مصنوعي ښکلا څخه طبیعي ښکلا 100 چنده بهتره ده او تاسو وګورئ چې زموږ وطن څومره ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري. سلامونه قدرمندو لیدونکو، دا د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ میداني سیمه ده او په دې سیمه کې ماشومان د ښوونځي ودانۍ نه لري او په ډېرو سختو شرایطو کې خپل زده کړې کوي. زما د دې ویډیو هدف دا و چې د دوی غږ تر مسؤلینو ورسوم چې د دوی د ښوونځي د تعمیر ستونزه حل شي تر څو دوی وکولی شي خپلو درسونو ته په ښه توګه ادامه ورکړي او موږ باید تل د تعلیم رڼا لاره تعقیب کړو. نکنا دچا سپیروای لیدونکو، دا د باک ولسوالۍ ده او دا ځای د چنرګي سیمه په نوم باندې مشهور ده او دلته د ګورګرې ونې هم ډېرې دي او شاعر چې وي د دې څه تورې ګورګرې دي. او لیدونکو چیرې مه ځئ، ما سره پاتې شئ. زه به د ښکلو منظرو د ښه ښه ځایونو ویډیوګانې به هم در سره شریکې کړم. دلته یو څو ځوانان را روان دي او غواړم چې د دوی نه یو څو ذهني پوښتنې وکړم، خو شرط دا دی چې دوی سواله ته ځواب نه کړ نو دوی به موږ ته یا شعر وایي او یا هم یو جالبه ټوکه به راته کوي. راځئ. سلام علیکم. ستړي مه شئ. جوړ په خیر. ستړي مه شئ. ښه یئ؟ صحت مو ښه ده؟ کولی شئ ځان راته معرفي کړئ؟ بله، عرفان الله ننګیال یم، د تڼۍ ولسوالۍ د خوست ولایت. نن ورځ باک ولسوالۍ ته په چکر راغلی یو د خپلو ملګرو سره یو ځای. ما غوښتل چې تاسو نه یو ذهني پوښتنه وکړم، کولی شئ راته ځواب وګورو چې ځوابولی شي یا نه. شرط دا دی چې که ځواب مو نه کړو موږ ته به یا شعر وایئ او یا به هم یو جالبه ټوکه راته کوئ. سخته ده خو خیر. زه به مې خپله پوښتنه وکړم، اجازه مې. هغه څه شی دی چې پلار یې پیدا نه وي زوی په بام ګډېږي؟ څه شی دی چې پلار یې پیدا نه وي زوی په بام ګډېږي؟ دې باندې خو پوه نه شوم. بیا هم ذهن پلار یې پیدا نه وي او زوی په بام ګډېږي. ملګرو همکاري نه ده په کار؟ نه، همکاري نشته، باید خپله ځواب. نو په دې کې خو پړ راغلم. زموږ شرط هم باید پوره کړي. شرط ټوکه سخت دی خو یو دوه بیتونه به وګورم چېرته مې که پیدا کړل تاسو ته به یې ووایو. د مرحوم ضیاءالدین څو بیتونه دي، وایي چې ژوند د نایي جانان هنداره دی 100 ځایه ناست یم. ژوند د نایي جانان هنداره دی 100 ځایه ناست یم. چا سره وره په وره بېلتون چاته له ورایه ناست یم. او زه په نغمو پسې راغلی ته نغمه د ژوندون. زه په نغمو پسې راغلی ته نغمه د ژوندون. ستا د سندرو مینهوال یم ته یې وایه ناست یم. نه د یار د حسن برنامې دي اورېدل به غواړي. د یار د حسن برنامې دي اورېدل به غواړي. ته که زه تللی شي ملګریا زه تر پایه ناست یم. مننه. ډېره مننه
ښکلی شعر مو وویل. غواړم چې د یو بل ورور نه هم پوښتنه وکړم. زه مهیب رحمان د صبرۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم، زردارو کلي. او اوس راغلی یو باغ ته د جمعې پورې تفریح ته باغ ولسوالۍ ته. غواړم چې ستا نه یوه بله پوښتنه وکړم. هغه څه شی دی چې په لاسو شروع کېږي او په سر ختمېږي؟ په لاسو شروع کېږي په سر او په سر. تاسو همکاري نسره کې کوئ؟ نه همکاري نشته. په لاسو خلاصېږي په سر ختمېږي. ذهن ته راغله المنځ ده. په لاسو شروع کېږي او په سر ختمېږي. دوستانو ده خو موږ ته ذهني پوښتنه جواب کړه او مننه چې موږ ته د ذهني پوښتنه جواب اوس شرط تا ته پوره کوي که نه؟ سمه ده، زه به اوس یو کوچنی شعر درته ووایم. مینې نه نفرت کوو، نفرت سره مو مینه ده. مینې نه نفرت کوو، نفرت سره مو مینه ده. ځکه خو د هر څه نه ارزانه زموږ وینه ده. مونږه پکې خپله د ازغو تخم کرلی دی. مونږه پکې خپله د ازغو تخم کرلی دی. خاوره د وطن زموږ د اصله ګلورینه ده. خاوره د وطن زموږ د اصله ګلورینه ده. ډېره مننه. موږ هم غواړو یو پوښتنه وکړو. د کوم ولایت یاستئ؟ نوم مو څه دی؟ خوست ته څنګه راغلي؟ سفر مو څنګه دی؟ د خوست منظرې څنګه وې؟ زما نوم پښتون ارمان دی او زه خپله هم د پکتیا یم او د کابل نه مو سفر شروع کړی و او خوست ته رارسېدلي وو. ډېرې ښکلې منظرې م لرلې، ډېر ښکلي ځایونه یې لرل. زما هم ډېر خوښ شو. نو ما هم غوښتل چې داسې یو برنامه تاسو سره او د خوست په اړه لږ معلومات هم ډېره مننه. دا بریاوې تاسو خوشحاله وخت ښې چارې. لیدونکو زموږ سفر ادامه لري او مخته نور هم ښکلې منظرې دي او د ښکلو منظرو ویډیوګانې به هم در سره شي. ټولې سامې یې ځانګړې واړه غرونه یې ځانګړي دي. هره خوا ته چې ګورم ښایستونه یې ځانګړي دي. هر یو مشر یې اتل دی، هره پیغله یې ملاله، هر ژړکا یې وطن دوست دی. هر تیږه یې ګوهر دی، هر موسم یې بې مثاله، څومره نرم څومره خوست دی. دا مې خوست دی، دا مې خوست دی، دا مې خوست دی، دا مې خوست. لیدونکو د چینرګي سیمې بند ته راورسېدو او په دې بند کې خلک لامبو وهي او دلته به د ځینو خلکو نه ذهني پوښتنې هم کوو. راځئ چې په ګډه یې سره ننداره کړو. Zlaki me nare nare sita